په ولاړه معامله کول یا سیکس کول له مېرمنې سره کومې ګټې لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په ولاړې سیکس یا معامله کول. د ولاړې سیکس کولو څخه ګټه کومه ده او تاوان یې کوم یو دی؟ لکه څنګه چې موږ تاسو ته الله پاک مېرمنې داسې یو کښت راکړی یا داسې یو ځمکې راکړي دي چې هر ډول یې کرو نو هېڅ کوم داسې تاوان نه لري. خو د دې پر څیر باید د ځمکې هم باید احترام وساتو او د ځمکې هم باید خپل اصول دي. یعنې زموږ مطلب دا دی چې هر ډول سیکس یا کوروالی له مېرمنې سره کولی شي، خو د سیکس یا سیکس کولو تر څنګ هغسې باید موږ وکړو کوم چې موږ تاسو ته الله پاک ښودلي. باید د هغو اصولو ته خپله غاړه کېږدو، یعنې دومره بې احترامي هم د مېرمنې ونه کړئ او نه هم د خپل ځان. لکه څنګه چې موږ تاسو کوو. اکثره خلکو داسې سوال کړی چې آیا د مېرمنې سره په ولاړې سیکس کول څنګه وي؟ په ولاړې سیکس اکثره خلک داسې دوی فکر کوي چې کوم انګریزي فلمونه یا انګلیش فلمونه چې دوی کتلي وي نو اکثره خلک په ولاړې ورسره سیکس کوي. نو دوی هم په ذهن کې دا خبره ګرځي چې کېدای شي راځه دغسې موږ هم کولی شو. بالکل هر خلک او هر انسان داسې سیکس کولی شي، خو باید د ځان لپاره هم داسې یو موقع ورکړو چې ځان هم پکې تاواني نه کړو. اکثره خلک د دې په تاوان نه پوهېږي، ځکه که یو سړی په ولاړې سیکس کوي د دې دومره کمزوری بدن دومره کمزوری کېږي چې حد نه اخوا. لکه یو سړی چې په لاس ته 2 ځله یا 3 ځلې سیکس وکړي او په ولاړ یو ځل سیکس وکړي نو دومره فرق یې دی. یعنې بدن له لحاظه دوی دومره کمزوري کېږي چې حد نه اخوا. هېڅ کله هم داسې سیکس مه کوئ چې ستاسو په بدن باندې فشار راځي. دومره فشار په خپل بدن باندې راولئ چې څومره چې زغملی شئ. نو دې ته ضرورت نشته چې تاسو کولی شئ چې په ولاړې سیکس وکړئ. که تاسو ډېر شوقیان یاستئ تاسو کولی شئ چې مېرمن په لوړ ځای کې کېنوئ او په خپله ورته ودرېږئ. یو خو ستاسو باندې د مېرمنې زور شي او بل تاسو په خپل ځان باندې فشار راغلی وي، نو له دې وجې تاسو ډېر زر کمزوري کېږئ او پښو مرض مو هم پیدا کېږي. نو د دې لپاره چې تاسو که په ولاړې سیکس کول غواړئ نو مېرمن مو په یو لوړ داسې جګ ځای باندې په یو ډول شي باندې کېنوئ، د هغې چرمګاه خپل کوتک ته برابر کړئ او بیا د خیر کار ته شروع وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.